السلام علیکم د سکلز ورلد یوټیوب چینل ټولو ملګرو ته په دې هیله چې ټول برترک روغ یاست د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ ملګرو زه عبدالقیوم تاندم هیلهمن یم چې زموږ یوټیوب چینل کې نوي یاست یوټیوب چینل سره لازمي لایک سبسکرایب او د بیل آیکن کېږئ تر څو زموږ هرې نیو ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت ورسیږي. ملګرو نن دا ډېره خوندوره دلچسپه ویډیو اپلوډ کوم او تاسو یې ګورئ چې مونږ څنګه کولی شو چې په واتساپ کې زاړه ډیټا یا زاړه وایس ډاکومنټ لیکل تصویرات په نوي واتساپ کې راخلاص کړو. ډېر اسان طریقه ده، خوندوره طریقه ده، خو یو یادونه دا ده چې که چیرې ستاسو په واتساپ کې مخ تر مخه جیمیل خلاص وي خلاص نه وي دا ویډیو در سره وګورئ نو په دې طریقې تاسو کولی شئ چې بیا کله نوی واتساپ جوړوئ نو زاړه میسیجان به ټول پکې وي. راځم په ویډیو شروع کوم. ویډیو نه مخکې یو کوچنی یادونه کوم چې چینل مو نه وي سبسکرایب کړی چینل سره سبسکرایب کړئ. نو راځم په واتساپ کلیک اخلم. صحیح د واتساپ باندې مو ورته کلیک واخیست، زه به یې لاک خلاص کړم، دغه درې ډاټو باندې ورته بیا کلیک اخلم. بیا راځم دغه سیټنګس لیکلی سیټنګس باندې ورته کلیک دغه سیټینګ باندې ورته کلیک اخلم. کله مې ورته کلیک واخیست سیټینګس باندې دلته د چارټ برخې ته راځم. صحیح ده ملګرو، دغه چارټ برخې ته ورته راځم، دې باندې ورته کلیک اخلم. کله مې کلیک کړ دا صفحه پورته خیځوم. صحیح ده ملګرو ته لیکلي چارټ بیک اف ملګرو تاسو ته به ښکاري چې چارټ بیک اف د اپشن ده، دې باندې زه کلیک اخلم. دا صفحه پورته خیځوم. دلته دوه اپشنه ماته راکړي ملګرو، یو لیکلی ګوګل اکاونټ، یو لیکلی فریکونسي. صحیح ده ملګرو، دا فریکونسي ده او دا ګوګل اکاونټ دی. لومړی ګوګل اکاونټ، دا ګوګل اکاونټ که چیرې تاسو په خپل واتساپ کې خلاص نه وي دا واتساپ کې خلاص کړئ، ځکه چې که چیرې تاسو یو ملګري سره میسیجان کوئ، میسیجان ورسره تبادله کوئ، نو هغه ټول میسیجونه به جیمیل کې ثبتیږي. یعنې ثبت کېږي به کله چې تاسو واتساپ خراب سو بیا بل واتساپ جوړوئ نو تاسو ته یو اپشن درکوي چې ریسیټ یور میسیج، نو تاسو به اوکې باندې کلیک وکړئ. یو بیا لیکلي سکیپ باندې کلیک ورته مه اخلئ، اوکې باندې ورته کلیک وکړئ تر څو تاسو زاړه میسیجان راسي. نو دلته به یو جیمیل اکاونټ ورکړي یا ګوګل اکاونټ به ورته ورکړي. زه ورته ماته دوه جیمیل اکاونټ دي، که دلته که تاسو جیمیل اکاونټ لرئ دلته ټول در خلاص کړي وي. صحیح ده، دلته بل اپشن درکړی وي چې که بل جوړی د واتساپ لپاره ځانګړی، نو دلته اډ ټو اکاونټ باندې کلیک وکړه چې تر څو نوی اکاونټ جوړ سي. نو که نوی نه جوړوئ همدا زوړ صحیح ده، نو د یو باندې به کلیک واخلئ. کله مو کلیک واخیسته زه غواړم چې دې باندې کلیک واخلم، دې باندې مو کلیک وکړه دا به نښلې وي. صحیح ده. دویم دلته فریکونسي ته راځو. فریکونسي ته به تاسو ملګرو راسئ. دا فریکونسي به تاسو ډیلی ته کوئ. ځینو ملګرو به دغه کې وي دغه کې وي دې کې ټول کار کې وي، تاسو به یې راولئ ډیلی ته. صحیح ده ملګرو، دغه ډیلی ته روزمره تاسو چا سره چاټ کوئ نو هغه دې جیمیل اکاونټ کې یا ګوګل اکاونټ کې ثبت سي. بیا د نوی اکاونټ زه جوړوم هغې کې دې بېرته راواوړي ریسیټ دې شي. دا ویډیو د هیلهمن یم چې ویډیو مو خوښه شوې اوسي. که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو ته لایک ورکړئ، که پوښتنه پیشنهاد وړاندیز لرئ کولی شئ. که چینل مو نه وي سبسکرایب کړی چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کېږئ تر څو زموږ هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت در ورسیږي. او په دې چینل کې هره ورځ دغسې ښایسته ټیکنالوژي اړوند ویډیوګانې اپلوډ کېږي. تر بیا بلې ویډیو ښې چارې الله مو مل شه.